بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اوس په پی ایچ پی کې د اسوسییټیو ارې موضوع وایو چې اسوسییټیو ارې څه شی ده. د هغه لپاره به زه داسې وکړم اته ډاټ پی ایچ پی په نوم به یو پروژې واخلم. موږ سره موضوع ده اسوسییټیو ارې. ښه، دې لپاره به زه داسې وکړم اول خو به پی ایچ پی خلاصه کړو بنده کړو. نو موږ په پی ایچ پی کې موږ سره دوه ډوله ارې ده. یو موږ سره انډیکس ارې ده او بل موږ سره اسوسییټیو ارې ده. انډیکس ارې هغه ارې ده چې موږ د هغې ایلیمنټ د انډیکس نمبر په اساس موږ چې کوو پیژنو. خو اسوسییټیو ارې ته موږ یوه کی ورکوو. لکه موږ سره دلته انډیکس نمبر چې له 0 نه شروع کېده همداسې ادامه دار. خو په اسوسییټیو ارې کې بیا موږ کی ورکوو. انډیکس نمبر دلته نشته ده، په دې کې کی ورکول کېږي. هر ایلیمنټ د هغې د کی په اساس پیژندل کېږي. څنګه راځو اوس یې دلته ووایو. د هغې لپاره عیناً همه رقم ارې جوړېږي. مثلا زه یې وریبل اخلم ایکس او دې لپاره زه دا رقم نښې اچوم. دا رقم نښې مې واچولې. خو دې کې چې زمونږ دغه ایلیمنټ ذخیره کوو د هغې یو کی په اساس. مثلا هلته انډیکس نمبر و خو دې کې به موږ یوه کی ورکوو. مثلا یوه به کی ورکوو بیا داسې علامه بیا دلته به خپل قیمت ورکوو. مثلا کی ای ده، صحیح ده، او ذخیره کوم پکې مثلا احمد. بیا کی مثلا بی ده، ذخیره کوم پکې خان. مثلا کی سی ده، ذخیره کوم پکې شان. نو هر یو چې موږ دا پیژنو د هغې د انډیکس د مخکې ارې کې موږ انډیکس نمبر په اساس پیژندل، خو دلته دا یو قیمت سو، دا یې ویلیو سوله او دا یې کی سوله. نو که زه راځم اوس ورته وایم ایکوکه ډالر ایکس دقه احمد پرنټ کول غواړم، خو دې کې به زه اوس هغې کی ورکوم چې ورته وایم ماته چې پرنټ که ای پرنټ که. نو اوس په ای کې دلته چې ذخیره دي، په ای کې چې ذخیره دي احمد ذخیره ده. نو که زه راسم لوکل هوست ته او نیو کلاس ته او په دې کې زه دقه اته ډاټ پی ایچ پی خلاصه کړم، نو ګوره موږ ته چې پرنټ سو احمد پرنټ سو. دلته ما ځکه کامه ورنه کړله چې دا خو اخرنی ویلیو ده، کامه دې لپاره چې دا جدا کو. نو که زه راځم ورته وایم ایکوکه ډالر ایکس د دې ایکس وریبل ما ته سی ایکوکه، نو ډایرکټ به موږ ته شان ایکوسي. ځکه به شان ایکوسي چې دلته په سی کې چې ذخیره ده شان ذخیره ده. نو که زه راسمه نو ګوره موږ ته شان هم چې سو ایکوسو. که زه راسم ورته وایم ایکوکه ډالر ایکس، په دې کې زه ورته وایم بي ایکوکه، نو ډایرکټ به موږ ته دلته چې ایکوسي خان ایکوسي. یعنې موږ اسوسییټیو ارې هغه ارې ده چې موږ به یوه کی به ورکوو او یو به چې ورکوو ویلیو ورکوو. موږ دلته که ورکو کی مثلا عدد ورکو هم مشکل نشته. مثلا زه ورته وایم 2 دا 3. نو که زه راسم ورته وایم ایکوکه ډالر ایکس د دې زه ورته وایم یو ایکوکه، چې ایکوکه یو ایکوکه، نو ډایرکټ به موږ ته چې ایکوسي احمد ایکوسي. ځکه په یو کې چې ذخیره ده احمد ذخیره ده. یعنې موږ په اسوسییټیو ارې کې موږ دا تغییرولی سو، انډیکس یې تغییرولی سو چې دې ته چې ویل کېږي په اسوسییټیو ارې کې کی ویل کېږي. که زه راسم ورته وایم ایکوکه ډالر ایکس د دې 2 ایکوکه،
نو ډایرکټ به موږ ته چی کوسی خانې کوسی. ښه زه به مثلا دا داسې وکړمه نیم به یې کړم دا مثلا لاست نیم او دا مثلا ایج به یې کړم داسې صحیح ارې به جوړه کړم او دلته مثلا زه ذخیره کوم پکې 18 ذخیره کوم. نو فکر وکړئ دا د یو نفر معلومات ما ذخیره کړي دي. اسوسییټیو ارې څنګه ده همغه رقم ارې به اخلي تاسې دا رقم قوسونه خو یوه به ورته کی ټاکئ بیا به داسې نښې ورته واچوئ بیا به ویلیو ورکوئ که نوره ویلیو وي هغه به کامې په اساس جدا کوئ. نو که زه راسم دې نفر ورته وایم ایک وکړه ډالر ایکس دې ما ته نیم ایک وکړه نو ډایرکټ به دې سړي درته نوم ایک وسي احمد. که زه ورته وایم نه ما ته لاست نیم ایک وکړه نو ډایرکټ به موږ ته چې کوسی خانې کوسی. یعنی اسوسییټیو ارې چې تاسې اخلئ هغې لپاره به یو ریبل جوړ کړئ او داسې به وکئ چې د ارې نښې به ورته واچوئ چې کله تاسې قیمت ذخیره کوئ پکې اول به کی ورته ټاکئ مثلا کی ورته ټاکم مثلا نیم بیا به د اسوسییټیو ارې نښې ورته واچوئ دلته به خپله ویلیو ورکوئ مثلا راشد. بیا که بله قیمت ذخیره کوئ نو ورته وایم مثلا ایج بیا دې نښې د اسوسییټیو ارې نښې مثلا لیکم 12 که بیا مثلا زه ورته ټاکم مثلا آی د سترګو رنګ مثلا زه ورته ټاکم بلاک. یعنی اول به کی ورته ټاکئ بیا به داسې نښې ورته اچوئ بیا به ویلیو ورکوئ که نور ویلیو وي هغه به د کامې په اساس جدا کوئ. نو څنګه یې بیرته اکسس کوئ نو هغې لپاره به داسې وکئ چې ایک وکړه ورته وایه همغه لکه په انډکس ارې کې چې تا انډکس نمبر پرنټ کول خو دلته به یې دا کی ورکوئ ورته وایم نیم. که چیرې دلته انډکس دی په ډبل سټرینګ کې لیکلی دلته به هم سټرینګ کې ورکوي حروف به دلته کی په سټرینګ کې نیسئ خو عدد به سټرینګ کې نیسئ او که نه نیسئ مشکل نشته خو دلته یې باید که هلته سټرینګ کې عدد نیولی دلته به هم په سټرینګ کې نیسئ. نو ګوره دلته ما ته ورته نیم یې کړو که ډایرکټ ما ته چې یې کوسي راشد یې کوسي. نو دا و د اسوسییټیو ارې خبره. الرحمن الرحیم راځو غږیږو د فار ایچ لوپ په باره کې. زه به داسې وکړم 9.php په نوم یو فایل به واخلم او دلته به تاسو ته PHP خلاصه کړم او PHP به بنده کړم. موږ په لوپونو کې ویل چې موږ سره فار لوپ شته ده وایل لوپ شته ده ډو وایل لوپ شته ده فور ایچ لوپ شته ده. فار لوپ او وایل لوپ ما درته ښیي که راځم فور ایچ لوپ ده. په دې مثلا که غواړو موږ د ارې الیمنټ په اسانۍ سره پرنټ کو د هغې لپاره ساده ترینه لار موږ ویل چې لوپ ده. خو لوپ کې فار لوپ هم لږ سختي لري لږ خو د ارې د الیمنټ د پرنټ کولو لپاره اسان ترینه لار فور ایچ لوپ ده. فور ایچ هم همدې لپاره ده چې د ارې هغه الیمنټ چې کو موږ پرنټ کو مختص دی ارې لپاره. نو زه راځم فرض مثال یو ارې جوړوم د سټوډنټس په نامه سټوډنټس او دلته د ارې نښې اچوم مثلا یو شاګرد د احمد بل د مثلا خان بل د مثلا جان بل د مثلا شان او بل مثلا راشد یا جلال. ما تاسو ته د فور لوپ په اساس ما د دې ارې الیمنټ پرنټ کول درته ښودلی و چې فار لوپ به ورته چلوو خو نن غږیږو د فار ایچ لوپ په باره کې. فار ایچ لوپ لپاره به فار کلمه ولیکو فار ایچ کلمه ولیکو او دلته به موږ دوه ودانې وري اول به د ارې نوم مشخص کوو. د ارې نوم هر ارې نوم چې اوس موږ سره ارې په کوم نوم ده د سټوډنټ نو اول به موږ د ارې نوم لیکو سټوډنټ بیا به د اس کلمه ورکوو دلته به خپله یو وریبل ورته مشخص کوو. نو د وریبل نوم هغه هر شي چې تاسې ورکوئ تاسې په زړه ده خو دغه اول فارش کلمه به لیکئ قوسونه به خلاص کړئ اول به د ارې نوم ولیکئ بیا به اس کلمه ورکئ بیا دلته تاسې په زړه یو وریبل نوم ورکئ مثلا زه نوم ورکوم ویلیو نور کار خلاص.
نو دا بچی کوي دا فار ایچ به د دې ارې نه یو ویلیو اخلي په دې ویلیو کې به ذخیره کوي یو وارې به احمد راواخلي په دې کې به ذخیره کوي بیا به خان راواخلي دې کې به ذخیره کوي په همداسې ادامه دار یعنې دا لوپ چې کله چلیږي بیا به جان راواخلي دې کې ذخیره کوي بیا به شان راواخلي دې کې به ذخیره کوي بیا به جلال راواخلي دې کې به ذخیره کوي اتومات خپله دا کار کوي نو اوس دا یو راغلی زه ورته وایم ایکو که موږ ته چې ایکو که ویلیو ایکو که نو که زه ویلیو ایکو کوم یو وارې خو به احمد راواخلي یو وارې به احمد موږ ته وښیي بیا به لاړ شي پاس خان به راواخلي په ویلیو کې به ذخیره کړي بیا به دلته موږ ته خان راواخلي بیا به دلته ارې جان راواخلي په دې کې به ذخیره کړي بیا به موږ ته جان ایکو کړي بیا به پاس شان راواخلي په دې ارې نه په دې ویلیو کې به ذخیره کړي موږ ته به هم شان ذخیره کړي بیا به موږ جلال راواخلي په دې کې به ذخیره کړي بیا موږ ته جلال چې کړي پرنټ کړي نو که زه راسم دا پرنټ کوم ګورئ اوس موږ ته دلته ما 8.php فایل خلاص کړی که زه راسم 9.php فایل خلاص کړم ګورئ موږ ته احمد خان جان شان جلال یعنې دا که موږ فور لوپ وکارو څومره وخت نیوه نو دا داسې اساني راوستله نو زه وایم دا د جدا لاین کې راسي نو دلته به داسې به وکړم بریک به وکړم دا ورسره چې کومه یو بریک ټاګ به ورته چې کومه استفاده کوم نو تاسې به ګورئ دا به موږ سره شي راسي احمد خان جان مثلا که زه یو بل نفر ورسره اضافه کوم مثلا نو ډایرکټ بدل دا هم چې کېږي پرنټ کیږي ښه زه وایم انډیکس نمبر دې هم ورسره راسي چې دې ورسره راسي انډیکس نمبر د انډیکس نمبر د راوستلو لپاره به موږ د اسوسییټیو ارې نښې به واچوو او دلته به یو بل وریبل ورته معرفي کوو نو دلته ویریبل نوم چې ورته معرفي کوم نوم اوس ورکوم مثلا ویلیو 1 مثلا نو دې ویلیو کې به اوس هغه انډیکس نمبر راواخلي دې ویلیو کې به اوس قیمت درته راواخلي نو اوس ګوره ما داسې وکړ نو دلته ګوره اوس موږ ته چې پرنټ کړ دې انډیکس نمبر ځکه دلته انډیکس نمبر راواخیسته د ویلیو کې ذخیره کړ او دلته به چې درته راواخلي قیمت به یې راواخلي نو دلته به له دې ارې نه به یو وار انډیکس نمبر راواخلي ویلیو کې ذخیره کړي او بیا به قیمت راغلی په دې ویلیو 1 کې ذخیره دا ویریبل نوم دی دا دواړه یې تاسې په زړه د یار نوم چې ورکوي مثلا زه نوم ورکوم ایکس نو ویلیو کې دلته به انډیکس نمبر راواخلي او دلته به قیمت راواخلي نو ګورئ ویلیو کې به چې راواخلي ټول انډیکس نمبر یې دلته پرنټ کړی خو زه ورته وایم مثلا کانکټینیټ که ورسره همدغه ډالر ایکس دا م ورسره پرنټ که نو ګورئ دا 0 احمد 1 خان ځکه په ویلیو کې انډیکس نمبر یې ذخیره کېږي او په ایکس کې دې قیمت ذخیره کېږي بیا درته وایم له دې ارې نه به سټوډنټس نه اول به ویلیو انډیکس نمبر به دې راواخلي ګوره احمد او احمد نه شروع کوي احمد انډیکس نمبر 0 ده په ویلیو کې به ذخیره کړي بیا یې څه ده د هغې قیمت راخلي ایکس کې به ذخیره کړي و 0 انډیکس ته په دې کې به ذخیره کړه او قیمت یې احمد ده په دې کې ذخیره کړه نو دلته ماته ویلیو یو 0 ښوده او ایکس کې احمد وښوده بیا پاس ځي بیا اول انډیکس نو یو به په ویلیو کې ذخیره کړي دلته به موږ ته یو وښیي او قیمت به په ایکس کې ذخیره کړي همداسې به ادامه دار نو ګورئ اوس موږ سره چې کوي د دې قیمتونه یې چې کړل راواخیستل خو زه اوس مثلا وایم کانکټینیټ که ورسره دا منفي علامه بیا داسې کانکټینیټ که دا رقم نو ګورئ دا به اوس دا رقم کار کوي چې 0 احمد خان جان شان همداسې په ادامه دار نو دا د اسوسییټیو ارې کار ده دا د فاریچ لوپ کار ده نو دا د فاریچ لوپ د اسوسییټیو ارې لپاره موږ استفاده کولی سو مثلا زه راسم دا به زه کمنټ کړم رابسم $x زه به یو اسوسییټیو ارې واخلم مثلا یا سټوډنټ لیکم سټوډنټ او زه به د ارې نښې واچوم دا خو تاسې زده کړي چې اسوسییټیو ارې څنګه جوړېږي دلته به موږ کی ورکو مثلا نیم بیا داسې نښې به واچو دلته به قیمت دا کی سو او دا چې قیمت سو نیم مثلا احمد ده بیا ال نیم مثلا دا کی سو دا قیمت سو ال نیم خان ده مثلا کاما بیا مثلا ایج همداسې مثلا اتلس ده
دا مثلا مشکل نه سي دواړه انډکس هغه کې ونیسي اس مشکل نه لري خو که حروفي پر سنگل کوټیشن یا ډبل کوټیشن کې نيسي نو ګوره ما اسوسیټیو واری جوړ کړل زه غواړم دې الیمنٹ چې کوم پرنٹ کوم نو موږ به چې کول اکو کا ډالر ایکس او ځکه نوم ما غوښته نوم یې اکو کا او که دلته په د کې ایرر ده ځکه ایرر د سیمال ته سیمی کالم دلته نه دا چولای نو ګورئ موږ ته ښه دلته ځکه ایرر داسې ډالر ایکس نه ده موږ سره دلته سټوډنټ په نوم ما ارې جوړه کړې سټوډنټ نو ګورئ موږ سره به چې وکړي هغه احمد دې چې کړل پرنټ کړل ځکه نیم کې چې ذخیره و احمد ذخیره و نو د بل مثلا اکو کا مثلا ډالر سټوډنټ د سټوډنټ ارې زه ورته وایم ماته ال نیم اکو کا نو دا بیخي سخته تمامیږي که زه دا همیشه دې دلته مثلا 50 دانې فکر وکړئ 50 دانې کیګانې دي موږ سره نو هغې نوم به لیکو نو هغې لپاره موږ چې کارو فوریش لوپ کارو نو فار ایچ به ولیکو او دلته به ما ویل چې دلته قوسونه واچوو دلته به خپل ارې نوم ولیکو نو ارې نوم موږ چې د سټوډنټ بیا به اس کلمه ولیکو دلته به یو وریبل موږ په خپل ډول واچوو نو مثلا ډالر قیمت ورکوم مثلا ډالر وریبل نوم ورکوم مثلا ایکس ورته هم اکو کوس موږ قیمتونه په چشکی ذخیره کیږي دی ارې نه باقي یو قیمت راخلی په دې ایکس کې به ذخیره زه ورته هم ډالر ایکس موږ ته اکو کا نو یو اره به دی هغه نه قیمت احمد راواخلی دی ارې نه سټوډنټ نه احمد به راخلی په ایکس کې به ذخیره کی موږ ته به اکو کی بیا به خان راواخلی دی ارې نه ایکس کې به ذخیره کی بیا به اتلس راواخلی نو یو قیمت بل دی ارې نه راخلی نو ګورې موږ سره چې احمد خان اتلس دا ټول پرنٹ کړه که زه ورته هم کانکټینیټ کړ سره یو بی آر ټک کانکټینیټ کا نو ډایرکټ به دی ارې نه یو قیمت راخلی په ایکس کې به ذخیره کی موږ ته به اکو کوي دا احمد خان اتلس دا به داسې کار وکړي درته ښه خو زه تاسې به بیا درته چې کوم څه ښه پوه شئ او فارج کې به اول د ارې نوم لیکئ بیا به د اس کلمه ورکوئ بیا به په خپل زړه یو وریبل جوړوئ او هغه به یې کوکوئ نو دا فارج لوپ څه کار کوي له دې ارې نه به یو قیمت راخلي قیمت په ایکس کې به ذخیره کوي نو یو وری به احمد راواخلي ایکس کې به ذخیره کړي بیا به موږ ته وښیي بیا به خان راواخلي په ایکس کې به ذخیره کړي موږ ته به یې وښیي بیا به اتلس راواخلي قیمتونه راخلي نو په ایکس کې به یې ذخیره کړي لکه څنګه چې دلته کار کوو دغه کې دې کې دغه سټوډنټ سارې نه یو وری ویلیو راواخیستله په خدا موږ هغه انډکس نمبر یې ورسره پرنټ کړلی نو یو قیمت به یې راخیسته خو زه وایم زه ورته وایم کیګارې دې موږ سره پرنټ کړي نو هغې لپاره به هم داسې د اسوسیټیو ارې نښې واچو دلته به یو بل وریبل ورته وټاکو وای نو هم یو دې ارې هم به انډکس هم به انډکس راواخلي او هم به قیمت راواخلي خو انډکس به په ایکس کې ذخیره کیږي او قیمت به په اوس به وای کې ذخیره کیږي ځکه چې اوس دوه شیان موږ واخیستل نو اوس ګوره ډالر ایکس نو دلته به یو وری به نیم راواخلي په ایکس کې به ذخیره کړي بیا به ال نیم راواخلي په ایکس کې به ذخیره بیا به ایج راواخلي په نو اوس موږ ته ګورئ دې ټولې کیګانې به موږ ته پرنټ کړي نیم ال نیم ایج خو زه وایم قیمتونه دې پرنټ کړي نو قیمتونه خو په وای کې ذخیره کیږي لکه دلته دې کې انډکس نمبر یې راخیستله صفر به یې راواخیستل یو وای ویلیو کې ذخیره کړي یو به یې راواخلي ویلیو کې بیا همداسې دوه انډکس به یې خو قیمتونه به یې په چش کې راخیستل قیمتونه به یې په دې بل دوم وریبل کې نو اولینی وریبل کې به بیا د هغې انډکس راخلي دومینی وریبل کې به تا ته قیمت راخلي دلته به هم همداسې کار کوي له دې ارې نه اولینی وریبل کې به تا ته د هغې انډکس یا کی راخلي بیا دومینی وریبل کې به قیمت راخلي نو زه اوس ورته وایم کانکټینیټ که ورسره دا منفي علامه کانکټینیټ که بیا کانکټینیټ که ورسره دقه ډالر وای نو ګورې په وای کې به چې ذخیره وي په وای کې به درته دقه قیمت ذخیره کېږي نو دا ما ځکه کانکټینیټ دا حروف دي متوجه سره نو هم به قیمت راواخلي او هم به انډکس راواخلي ګوره نیم احمد ال نیم خان ایج اتلس نو دا وی دی کار د فور ایچ لوپ کار ویډیو در سره بار بار وګورئ پیږي په انشاءالله